سلامونه. امید دارم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، اکثرا ملګرو ته دلته مشوره ورکول کېږي چې تاسو پوره فامیل مه ورکوئ. یعنې ستاسو په کورنۍ غړي کې چې څومره ستاسو په کورنۍ کې چې وبښئ ستاسو په کورنۍ کې چې څومره غړي دوی ټول مه ورکوئ په خپل کیس کې. یعنې یو کس ته هغه څلور ورونه لري، هغه ته ویلی شوي دي چې تاسو دوه ورونه ورکوئ یا یو ورور ورکوئ، پوره څلور ورونه مه ورکوئ. یا همداسې خورګانې یا مطلب نور د کورنۍ غړي. بعضې ملګرو پوښتنه کړې ده چې دا څنګه موضوع ده. ګورئ ملګرو، زه تاسو ته هر وخت دا خبره کوم چې زه به تاسو ته همیشه د قانون مطابق خبره کوم. بل زه به تاسو ته دا خبره کوم چې ستاسو څه هغه اصلي حالتي څومره چې ستاسو کورنۍ غړي هغه باید تاسو ورته دلته ووایئ. ځکه که تاسو د کورنۍ غړي زیات ورکوئ یا کم ورکوئ یا مثال کموئ، دا نه کم فایده لري تاسو ته، نه کم داسې نقصان لري. نو ولې تاسو د خپل کورنۍ غړي کم ورکوئ یا مطلب نه ورکوئ ستاسو ورونه یا ستاسو خورګانې؟ ستاسو چې څومره د کورنۍ غړي، څومره مورونه یې، څومره خورګانې، تاسو هماغومره ورکوئ، د هغو هماغومره معلومات ورکوئ. اوس ډېر ملګري دا هلته کمنټونه کوي چې ما نه دا اشتباه شوې ده چې ما خپل د کورنۍ غړي نه دي ورکړي یا مې ورونه پوره نه دي ورکړي یا مې ورور نه دی ورکړی. یا بعضو ملګرو بغیر د کومې وجې، بغیر د کومو زه نه پوهېږم چې د دې به څه وجې چې دوی خپل پلار یا مور مړه ورکړي یا یې ورونه نه یې ورکړي یا یې خورګانې نه یې ورکړي. نو ستاسو چې کوم هغه د کورنۍ حالت دی، خپل ستاسو مدني کوم حالت دی، باید تاسو په هغې اړه باندې حقیقت ووایئ. څه چې ستاسو کوم حالت دی، ستاسو که واده کړی شوی ځان ورکوئ، که تاسو مجرد یاست مجرد ځان ورکوئ، که تاسو چیرې درې ورونه لرئ درې ورونه ورکوئ، دوه خورګانې لرئ دوه خورګانې ورکوئ. ستاسو مور او پلار ژوندي، تاسو خپل مور او پلار ژوندي ورکوئ. اوس که تاسو بغیر کوم ملګري دغسې غلط معلومات ورکړي بغیر د کومې وجې نه، نو زه نه پوهیم چې ولې دوی داسې کړي، یا زه نه پوهېږم چې ولې داسې مشورې خلک نورو ملګرو ته ورکوي چې تاسو داسې ووایئ او داسې مه وایئ. زه نه پوهېږم د دې لاملونه څه دي، د دې وجې څه دي. خو زما تاسو ته دغه مشوره ده چې کوم ستاسو اصلي او صحیح مدني حالتي، ستاسو د کورنۍ حالتي، تاسو هماغومره کورنۍ غړي ورکوئ او هماغومره که تاسو څومره ورونه لرئ، څومره خورګانې لرئ، مور او پلار ژوندي لرئ، هماغه ټول صحیح معلومات ورکوئ. بله خبره دا ده که چېرې تاسو مجرد یاست نو تاسو حتما دلته ووایئ چې تاسو مجرد یاست، او که تاسو چېرته واده کړی شوي تاسو دلته حتما ووایئ چې تاسو واده کړی دی. که چېرې تاسو مجرد یئ نو تاسو دلته واده کړی شوی ځان مه ورکوئ. زما خو دغه تاسو ته مشوره ده او زه به همیشه د قانون مطابق خبره تاسو ته کوم او د قانون مطابق به تاسو ته مشوره در کوم. هیڅوک هم حق نه لري چې تاسو ته غلطه مشوره درکړي یا غلط معلومات درکړي. ویډیو همدومره وه. که کوم ملګری پوښتنه لري تاسو خپله پوښتنه کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې تاسو ته جواب در کوم. حاضر یم. مخه وښه.